واخان دهلیز په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه څرګندونې او د واخان تازه حالات. ذبیح الله مجاهد تازه کومې مهمې څرګندونې کړي جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او زموږ نن فلاس چینل سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي واخان دهلیز د افغانستان تر واک لاندې او خوندي دی. د واخان دهلیز چې د چین او تاجکستان د هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو لاره ده، د اسلامي امارت چارواکي د افغانستان لپاره ستراتیژیکه سیمه او د هیواد د حیثیت ګڼي. په دې وروستیو کې پر یو شمېر ټولنیزو رسنیو د واخان په اړه اوازې خپرې شوې چې ګوندې هلته یو شمېر پاکستاني پوځیان دېره شوي، هغه څه چې د افغانستان سرپرست حکومت لخوا رد شول. د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې د واخان دهلیز د افغانستان لپاره مهم او حیاتي بولي او له دې لارې هیواد ته د پاکستاني پوځ د ننوتو ګنګوسې رد کړې. مجاهد په دې اړه وایي واخان له هم لکه نور افغانستان د افغانستان خاوره ده، بلکې د یوه ډیره مهمه ستراتیژیکه او تاریخي خاوره ده. موږ نه غواړو د اجتماعي رسنیو پر افواهاتو او پروپاګند بحث وکړو، خو لکه څرنګه چې ما مخکې وویل د افغانستان ټوله جغرافیه تر کنټرول او محافظت لاندې ده او هیڅوک هم په بد نشي ورکتلی. د سیاسي چارو شنونکي هم د واخان لار د افغانستان لپاره حیاتي بولي او سرپرست حکومت او ملت یې پر ساتنه مکلف ګڼي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې هغو خلکو او کډیو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي چې د افغانستان خبره باندې د تیري یا لاندې کولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکی توریالی ځځای وایي د افغانستان دفاع وزارت دا مسؤلیت لري چې د افغانستان په حدود اربع کې خپلې سرحدي قواوې تقویه کړي او یوه خاصه قطعه په واخان کې توظیف کړي تر څو د دغو ټولو پروپاګندو او ګنګوسو مخنیوی وکړي.